کتونکو تاسو باندې زه اوس دلته کې دا غر چې کوم دی دا د خیري غر دی په باجوړ سلارزو کې. دلته کې تاسو باندې زه وینم څاروي دلته سرونه کوي، ځان مړوي. یقینا چې دلته ډېر زیات څاروي راځي. دا وګورئ تاسو دلته کې دا وګورئ دا څاروي لګیا دي. یقینا چې دا ډېر خوند کوي. او تاسو ته به زه څه ووایم، څاروو دپاره چې کومه دی نو لازمي دا خبره ده چې په ګرمۍ کې هغې دپاره چې کوم دی لازمي دا چې هغې دپاره د اوبو بندوبست ډېر زیات وشي، او د اوبو نه علاوه د هغې د خوراک ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. او بله اهمه خبره دا ده چې هغې ته د مالګې ډېر ضرورت پیښیږي په ګرمۍ کې. پوه شوئ. دا وګوره دا بل څاروی دلته کې لګیا دی. څاروي دلته کې ډېر لګیا دي. څاروي در باندې ګورمه، دا وګوره دا څاروی لګیا دی. داسې دلته کې څاروي ډېر زیات لګیا دي. تاسو باندې زه نور څاروي هم ګورمه. مخکې ځو په دې لړۍ کې ملګرو تاسو ته ما وښودل دا څاروي دي. دا دلته کې څرونو له راځي. هسې مې دا ویډیو دې پورې جوړوله چې د څاروو دپاره خوراک ډېر لازمي دی، او باید چې هغه ته اوبه هم په وخت ورسولی شي. هغې سره سره مالګه هغې دپاره ډېره لازمي ده چې هغه هم ورسولی شي څاروو ته. پوه شوې که نه؟ ایسته به ځو، هلته کې نور مال لګیا دی، هغه هم در باندې ګورمه. یقینا چې مال ډېر زیات راغلی دی دلته کې. او ګورو به دلته کې دا وګوره، دې ته ویلی شي سندی نسل. دا سندی نسل دی کتونکو. دا ورپسې پسې چې دی که نه د ګجرانواله نسل دی، د سپین کلر چې کوم دی. او دا چې ده دا وروستو چروانه ده. دا یوه دا چروانه ده، دې ته ویلی شي سندی. ښه، په دې لړۍ کې تاسو باندې زه ګورم نور څه څاروي در باندې ګورم. نور څاروي در باندې دا ګورم چې زو به دلته کې ګډې لګیا دي. ګډې در باندې ګورم چې تاسو ګډې هم وینئ. دا وګورئ دا چې دي کتونکو، دا ورکوټې کیتي پیتي بچی دی د ګډې. د ګډې کیتي پیتي بچی دی. دا وګورئ تاسو، دا ګډه وګورئ، دې ته ویلی شي څه ورته ویلی شي کوچنواله. دا کوچنوال نسل دی. ښه پوه شوې. ورپسې پسې چې کوم دی دا هم ښه نسل دی. یقینا تاسو وګورئ دلته کې ټول دا څاروي لګیا دي. دلته تاسو وګورئ او نظر واچوئ. یقینا چې ښه څاروي دي. دلته کې ځو ګډې در باندې ګورم. دا وګورئ دا هم ګډې دي. دا ګډې تاسو وګورئ دا سر کوي دلته کې. یقینا چې سر کوي. دلته کې کیتي پیتي ماشومان ګورو. ماشومان راغلي. تپوس به دې کوم څه دپاره دا راغلي دي ماشومان؟ څه کوي؟ تاسو څه کوئ ماشومان؟ څه دپاره راغلي یئ؟ څه دپاره راغلي یاستئ تاسو؟ او ته څه کوې لکه پاڅېږه. څه پسې راغلی ته دلته کې؟ او نور څه کې؟ بزې؟ او ته څه پسې راغلی لکه؟ خره باندې څه کې؟ کوم ځای کې ده خره؟ دا یوه خره ده. ښه، دا خره چې ده نو دا دغه یو ماشوم دا خره چې کومه لګیا ده دا خره یې ده د دې ماشومو. دا وایي چې دا زمونږ خره ده او زه یې بوځمه کور ته او دغه پرې راوړمه، دا شګه پرې راوړمه. نو دلته چې کومه دی خرې هم ډېرې زیاتې د شګو د دې شیانو دپاره استعمالیږي. ولې چې دا غریزه علاقه ده او غریزې علاقې دپاره د خرو ډېر زیات ضرورت وي. به هر حال مخکې به دلته کې قچرې استعمالېدې، اوس قچرې نشته دی. نو اوس د خرو نه کار اخلي دا خلک، او خرې د وړو د راوړلو دپاره، د شګو د خېجولو دپاره. یقینا دا داسې علاقو کې هم وي، شانګله شوه وغیره کشمیر کې هم وي، ضلع باجوړ کې هم داسې شته دی. دا تاسو وګورئ دا پټي دي اوس چې کومه دی نو لا لږ لږ راختلي دي. او تاسو څه کوئ ماشومانو؟ تاسو دواړه ښه. نو اوس ته څه کوې؟ ته دا خره بوځې خو نه څه پکې؟ ته څه کوې لکه؟
ها صحیح ده خرې باندې ته څه کې لکه زه پې کښېنم چکر کې وم نو پردیو خرو باندې چکرې وهې